خو بد باندې پوهېدلم زه مدرسې ته لېږلی ما دې مور ما سره ښېګړه کړې ده دا زما هغه مور ده چې زه کله د مدرسې په طرف باندې وتلم دې مور مې په جړا باندې زه رخصت کړی یم په سلګو باندې زه رخصت کړی یم د کور په دروازه باندې چې زه بهر راوتلم ما هم جړل مور هم جړل هغه د مور طاقت هغه د مور قوت هغه د مور صلاحیت زما په تربیت باندې استعمال شوی ستا په دین استعمال شوی په قرآن استعمال شوی دی ای الله زه مدرسې ته روان وم دې مور مې ماله د ګاونډیانو نه قرض پیسې راغستې چې مدرسې ته لېږلی یم زما بابا ما دپاره دیاړیانې کړې دي الله دې بابا مې ما دپاره مزدوریانې کړې دي ای الله زما د پلار لاس په سیمټو کې څښا شوي وو زما پلار تکلیفونه تېر کړي دي مشکلات مصائب او آلام یې برداشت کړي دي خو الله مانې عالم جوړ کړی دی ای الله چېرته زما بابا ته د قبر عذاب ورنه کړي ای الله زما بابا د قبر په لړمانانو ونه خوري ای الله زما بابا په قبر کې د تیرو سره مخامخ نه کړي ای الله زما دې بابا زما علم ما زما په تربیت کړی دی ما ته د علم ماحول را کړی دی زما سینې په قرآن باندې منور کړی دی الله زما د بابا او زما د ابوی قبر په خپل نور باندې منور کړه زما معززو مقصود دا دی د مدرسو پیغام دا دی چې زما امت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت د دې مشر او د دې کشر د دې سپینګیری او د دې جوان د دې نارینه او د دې زنانه چرته په قبر کې د چغو ښکار نشي چې هلته بیا د هغې سره څوک مددګار نه وي چرته به روز محشر دی د مشکل او د تاوان سره مخامخ نشي ما معززو د علماو خدمت دا دی مولانا صبغت الله مولانا سمیع الله او سټیج باندې علما ناس د دې د ژوند مقصد دا دی چې دا ستا بچی په دین باندې راولي نن دنیا ما خلاف پروپیګنډه کوي علماو خلاف پروپیګنډه کوي د علماو میشن ته نقصان رسوي د علماو میشن رانیسي او د علماو د خپو نه د نیولو کوشش کوي چې دا خلک په خپله لاره باندې په خپلو خواهشاتو باندې لاړ شي لیکن علما څه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته تعلیم ورکړی چې ای زما صحابو انی فرتکم علی الحوض زه به په حوض کوثر ستاسو انتظار کوم زما امتیانو الا فلا تسودوا وجهي خبردار ای الا فلا تسؤني بعمل قبیحک ای زما امتیانو خبردار ما سره چې ملاقات کوئ په حوض کوثر چې زما مخ تور نه کړي پیغمبر علیه السلام امت ته تعلیم ورکړ ما پسې داسې عملونه رانهوړه چې په هغې باندې زه غمجن شمه نن ما دغه ترجمه چې وکړه د امت علما دا ترجمه نه کوي وایي دا د پیغمبر علیه السلام شان کې بېادبي ده ما دویمه معنا تاسو ته وکړه چې پیغمبر علیه السلام یې ما پسې داسې عملونه رانهوړل چې ما پې غمجن کوي زه چې ستا بچی په ده محنت کوم درته قرآن ښیم درته احادیث مبارکه ښیمه دا دې دپاره ښیمه چې به روز محشر ستا بچی د محمد رسول الله قابل فخر امتي وګرځي په دې به رسول الله خوشحاله شي په دې به الله خوشحاله شي په دې به زما غاړه خلاصه شي لهذا علما ستا بچی مسلمان جوړول غواړي ستا بچی دینداره جوړول غواړي بعضې خلک وایي علماو خلک کافران کړه علماو خلک بېدینه کړه علماو راته دین ګران کړی دی علماو راته د دین نه سکروټه جوړه کړې ده دا ماشومان لږ پاسئ دا ختمون والا ماشومان پاسئ دې قوم ته مخه کوي دې قوم ته مخه کوي وګورئ دې خلکو ته علماو څه وکړه یو کال دوه کاله دې مدرسې محنت وکړو کوشش وکړو د هغې محنت دا دی چې دا مخونه په نور باندې منور دي او دې پګړۍ باندې دا سپینو پګړیو باندې نن زما معززو د پیغمبر علیه السلام په پګړۍ باندې زما بچی معطر او منور او د برکتونو نه ډک ښکاري کښېنئ لږ تاسو کښېنئ علماو څه وکړه دا بچی ته مصري خانې ته ولېږه او بیا د رنګ وګوره دا بچی ته کالج ته ولېږه ما نه دې څوک خفه کېږي نه ما نه دې څوک ګیله نه کوي لیکن زما په کالج کې زما په عصري ادارو کې زما د بچي د مخ رونق زایله شو هغه په یونیورسټۍ کې هم ټیک ټاکر جوړ شو او ما ته تېرو ورځو کې چا ویډیو راولېږه چې په یونیورسټۍ کې استادان سړي او استادانې ښځې او سټوډنټان هلکان او سټوډنټان جنکۍ په شریکه باندې ټیک ټاک جوړوي هغه د یو طرفه جنکۍ یو ځلې د هلکانو له راشي بیا ورله د هلکان ورشي دا خپل وجودونه یو بل ته مخامخ کړي بیا شاته په ګډېدو روان شي مخې ته په ګډېدو راځي بیا شاته په ګډېدو باندې ځي زما د کالج او زما د یونیورسټۍ نه افسوس خبره دا ده چې زما 33% بجټ زما په تعلیمي ادارو باندې خرچه کیږي لیکن نن د هغې نه سینماګانې جوړه شوې زه په
خپل پروفیسر صاحب آواز کوم، په لیکچرر آواز کوم، په عصري نظام تعلیم آواز کوم. ما قوم مه بربادوه، زما بچی مه بربادوه. دې قوم ته د ساینسدان ضرورت دی، ماله ساینسدان راکا. دې قوم ته ډاکټر ضرورت دی، ماله ماهر ډاکټر راکا. دې قوم ته د انجینیر ضرورت دی، ماله ماهر انجینیر راکا. زما په دې ملک د بیروکراسي ضرورت دی، بیروکریټ ضرورت دی، ماله دیندار او دیانتداره بیروکریټس راکا. دې ملک ته د صالح او عادل سیاستدان ضرورت دی، ماله خدا ترسه حکمران راکا. ما سره دوکې مه کوه، ما سره فراډ مه کوه. زما 33% بجټ په ټیک ټاکرانو باندې مه خرچ کوه، په ظالمانو یې مه خرچ کوه. ما مدرسې په 100 روپو باندې، په 100 په 1000 روپو باندې دې قوم ته دا بچي وښودل چې چهرې منورې دي. تا په 33% بجټ باندې دنیا ته څه وښودل؟ ته ماله جواب راکړه. تانې خو ماله راکړې، تانې خو مدرسې له ورکړې چې مولا ماله څه راکړه، مدرسې ماله څه راکړه. مولا سره توتانو ونه نه ده چې توتان به ترې راوڅنډې، نه د ټانګوانو د مڼو ونه ده. تاسو دې علاقه کې د شنډۍ په بوټي کې امونه کېږي؟ ظاهر او ښکاره خبره ده چې د شنډۍ کار څه شی دی؟ همدغه پاڼې ورکول. ام به د ام په بوټي کې ګورې، که ته کالج کې یونیورسټۍ کې ځان له صالح انجینیر نشي پیدا کولی، ډاکټر نشي پیدا کولی، صحیح پروفیسر او بیروکریټس نشي پیدا کولی، صحیح او برابر عادل سیاستدان نشي پیدا کولی، نو ما باره کې بدګمانیانې مه خوروه چې مدرسې ماله انجینیر رانه کو، مدرسې ماله ډاکټر رانه. خپل کار په صحیح طریقه باندې وکړه. زما معززو په دې بنیاد باندې نن زمونږ د مدارسو سره دشمني په عروج باندې ده، لیکن یاد وساتئ نن زما د علاقې یو سړی سپین ږیری مشر او کشر هغه په خپل بچي باندې فزکس وایي، کیمستري وایي او بیولوژي وایي. لیکن مولانا غلام غوث هزاروي رحمه الله فرمایي علاقې ته لاړمه، یو علاقه کې جنازه وه، په جنازه باندې خلک ولاړو، لیکن څه نوجوانانو دا جنازه ونه کړه. بیا چې کله د قبر موقع راله، په قبر کې د سړی چې دفن کوو هغه نوجوانان راله چې کوم جنازه نه کوله او په دې قبر باندې د خاورې اړول شروع کړه. لهذا وایي ما وویل چې هلکه ستاسو د علاقې د هندوان مې ډېر زیات خوښ شو. وګوره هغه تاسو سره په جنازه خو ونه درېده، خو په قبر کې در سره کار کوي. و یو سړي جواب راکړ چې جی دا هندوان نه دي، په دې کې د دې مړي بچي موجود دي، هغه یونیورسټو ته تللي دي او قادیانیان شوي دي، او نن د خپل پلار متعلق د هغوی عقیده دا ده چې دا کافر دی، دا د دنیا نه بې ایمانه تللی دی. ما معززو نن زه عصري ادارو په حاملینو باندې د هغې په استادانو باندې غږ کومه، آواز ورکوم او پیغام ورکوم چې تم د پیغمبر علیه السلام امتي، ته هم مسلمانې. زه ستا مخې ته د اسلام دعوه هم نشم کولی، ځکه چې ته په خپله کرسۍ کې تاو شي چې اسلام ما ته مولا ته مه ښایه. ما ته د مولا د اسلام ضرورت نشته، ما ته د مدرسو د اسلام ضرورت نشته. زه ستا نه ښه مسلمان یم، زه هم ستا دا دعوه منم چې ته زما نه ښه مسلمان یې، خو دا ستا شاګردان ولې نه اهله مسلمانان ثابتېږي؟ ما باندې اوسه پورې چا دا غږ نه دی کړی چې د دیوبند بچی نه اهله دی، وفاق المدارس نه اهله بچی نه دی زېږولی. الحمدلله وفاق المدارس ثمره خیز او باراورونه ده. امت ته د ژوند نهج وښوده، د ژوند لاره یې وښودله، د بیروني طاقتونو مقابله یې وکړه. د مدارسو په لاره باندې د امام قاسم نانوتوي رحمه الله د مشن سره یې وفاداري وکړه. انګریز ته یې ثابته کړه چې 1000 ټکنالوژي استعمال کا، 1000 ټکنالوژي او د هغې مختلف اسباب استعمال کا، لیکن ایمان او صاحب ایمان ختمولی نشي، قرآن او صاحب قرآن ختمولی نشي. یریدون لیطفئوا نور الله. ستا عزم او ستا اراده خدا ده چې د اسلام دا شمع مړه کړي، خو زما د مسلمان عزم دا دی چې دی به دا شمع بله ساتي. بله به یې ساتو که نه به یې ساتو؟ خلک د اسلام دا شمع مړه کول غواړي، بېایمانه خلک د اسلام شمع مړه کول غواړي، لیکن علما دا شمع بله ساتل غواړي. تاسو به د علماو سره ودرېږئ که نه به ودرېږئ؟ د کومو علماو سره چې په منبر کې او په معراج کې 33 زره سبحان الله، 33 زره الحمدلله او د 4 زره الله اکبر ویل خبره کوي، د جماعت خبره کوي، د دعوت او د تبلیغ خبره کوي. صرف مونږ به د هغې علماو ملګرتیا کوو، بالکل به کوو، صرف د هغې به یې کوو، که د نورو به یې هم کوو. زه افسوس سره دا خبره کوم چې زما په جماعت کې ملا ناست یو صرف د اذکارو اورادو او د وظایفو خبره کوي او وایي چې 2 لکه ځله د سبحان الله وویله د جنت اخرۍ پړوۍ ته به ورسې، او 1 لک ځل دا ذکر وکړو او 80,000 ځل کلمه وویله،
ته سره د مور او پلاره خدای وبخلې د هغې خو زه قدر کوم چې اکثر په فضایلو کې ضعیف روایات هم وي خو کوم ملا چې د امریکې په ګریوان کې لاس اچولی دی او پاکستان کې مدرسې مضبوطې کړې دي د قرآن نظام په دې ملک کې غواړي هغه ملا ټي وي بدنام کو فیسبوک بدنام کو د دغه قوتونو د هغې پلویانو بدنام کو د هغې نوکرانو بدنام کو لیکن زما په دې ملک کې هغه ملا اوس هم مضبوط دی د هغې ملا سیاست چا ختم نه کو د هغې ملا اقتدار چا ختم نه کو د هغې ملا قوت چا ختم نه کو صرف د بدنامۍ کوشش یې کوي خو زما معززو ملا هغه ملا دی چې د امریکې سترګو کې سترګې واچوي تېرو ورځو کې یو ملا خبره کړې وه ما یې جواب کړی و چې مولیان هغه پخواني فرعون ته فرعون وایي خو د دې زمانې فرعون ته فرعون وایي ویلي وو تاسو اورېدلي وو ما جواب کړی و د باجوړ سلارزو یو پکې دی پېښور کې هم دی پېښور والا ما اورېدلی و بهرحال دا خو یو فتنه ده نو څه یاران دوستان به یې دلته وي څه به هلته وي هغه سړي خبره وکړه چې ملا د پخوانۍ زمانې فرعون خبره خو کوي خو د دې زمانې فرعون ته فرعون نه وایي وایي ځکه چې هغه خو د غرکلی مړ دی ملا ته څه ویلی نه شي او د دې زمانې فرعون ژوندی دی نو ملا ورته څه کوي څه ورته نه وایي ګریوان کې لاس نه اچوي ما یې ملګریا دا سبق دی زده کلی خو د خپلو اکابرو سبق دی زده کلی دی ته چې د چا مخې ته ناست یې هغه به ستا دغه ذهن سازي کړي خو ما ته شیخ الحدیث مولانا قاسم صاحب ما ته مولانا عبدالحق رحمه الله ما ته مولانا سمیع الحق رحمه الله ما ته شیخ حسن جان ما ته مولانا عادل شهید ما ته مولانا عبدالرشید دا لاره ښودلې چې د وخت د غټ فرعون امریکا په ګریوان کې به لاس اچو او د هغې ایجنټان او د هغې یاران په پاکستان کې نه سیاست ته پرېږدو نه حکومت ته پرېږدو نه عین او اقتدار کې ناستې ته پرېږدو کړې مو ده که نه مو ده کړې علماو خپل کردار ادا کړی دی خو ما وی خبره دا نه ده د موسی علیه السلام عجیبه خبره دا ده ما نقصان زما په دې عوامو وروڼو کې دی تاسو خفه کېږئ مه ستاسو خبره نه کوم تاسو خو دینداره خلک یې موږ ته ناست یې خو چې څوک دي هغې ته ویم ما مشکل دا دی چې زه خو د پخواني فرعون ته چې فرعون ویم نو دا خلک غوږونو له لاس ویشي چې توبه خدایه توبه فرعون دومره لوی ظلم کړی و په موسی علیه السلام باندې چې د شداد او د نمرود خبره کومه نو ما ته خلک وایي چې او یاره دا خو په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر ظلم کړی دی زه چې د ابوجهل خبره کوم دا مسلمان غوږونو له لاس ویشي چې او که نه ابوجهل خو ډېر بد سړی و پیغمبر علیه السلام باندې ظلم کړی دی لیکن زه چې د دې زمانې د فرعون خبره کوم چې زما مولانا سمیع الحق شهید کو زما په مولانا فضل الرحمن یې 3 حملې وکړې د هغه په کور باندې حملې وکړې زما په باجوړ کې علما شهیدان کړه زما په نوره دنیا کې علما شهیدان کېږي لیکن د هغه فرعون په مقابله کې خو ته وایې چې او هغه فرعون ظلم کړی خو دې زمانې فرعون ته راسه ته ولې نه فرعون وې نعرې تکبیر نعرې تکبیر سر بکف سر کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے لہذا محترمو دا ملک زمون ملک دی دا ملک د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې آزاد ملک دی د دې ملک د نظریې به موږ حفاظت کوو او د دې ملک د جغرافیې به حفاظت کوو که څوک دې ملک ته په بدو سترګو باندې ګوري جمعیت علماء اسلام او زموږ اکابر او مشران هغه قوت نه مني د هغې قوتونو په خلاف په صف اول کې جمعیت علماء موجوده ده او زما اکابر موجود دي ځکه چې په بخارا او په سمرقند کې نن د امام بخاري په جومات کې زما معززو هغه بدبختو کافرانو خره ودرولي وو هغوی ته استبلې د اسونو لپاره جوړې کړې وې زما ملک چې ملا آباد دی مدرسه آباده ده او جومات آباد دی دا د دې ملک د جغرافیې د حفاظت برکت دی نو که هغه د دې ملک ادارې کوي نو هغې سره هم زموږ علما شانه به شانه ولاړ دي خو تاسو نه به مطالبه کوو چې د دې ملک په نظریاتي سرحداتو په حفاظت کې چې علما په هغې باندې لګیا دي چې دلته د الله د قانون خبره کوي د قرآن د نظام خبره کوي د محمد رسول الله د مشن خبره کوي د صحابو د تقدس خبره کوي او په دې ملک باندې د لا اله الا الله د نظام خبره کوي چې دا د دې ملک نظریاتي حق دی په موږ باندې د دې علماو ملګرتیا به کوو که نه به یې کوو انشاءالله الله رب العالمین په دې خبره ما او تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر